زه نن تاسې بلې دنیا ته بیایم. هو، داسې دنیا ته چې په هغه کې انټرنیټ نشته. که امکان لري مهرباني وکړئ سترګې مو پټې کړئ او زما دا غږ واورئ. زه یقین لرم چې تاسو ته به ډېر زیات جالب تمام شي. که انټرنیټ نه وي زموږ ژوند به څنګه وي او څه به کوو؟ که انټرنیټ نه وي نو ایله به مو دا غوږونه په آرامه شي. د خلکو لانجې به نه وي، د خلکو بې ځایه بحثونه به نه اورو. موږ به له هر ډول بې ګټې ګروپونو څخه خلاص شو. غوږونه به مو د اعلاناتو له شور ماشور څخه آرامه وي. سترګې به مو له ناروا شیانو څخه پاکې شي. نه به ګناه ته نږدې کیږو او نه به مو زړه خرابېږي. روح به مو صفا وي، زړه به مو راغونډ وي. د دنیا له غمونو څخه به خلاص شو. بلکل د دنیا له غمونو به مو ایله دا زړه خلاص شي، ایله به بې غمه شو. هغه بد خبرونه چې هره ورځ یې اورو نور به راڅخه لرې وي، نور به ترې خبر هم نه یو. پوهېږو نه، خو موږ د خلکو د فرمایشاتو غلامان شوي یو. د دې خبرې غم به راسره نه وي چې پلانکي صاحب څه وفرمایل او پیستانکي صاحب څه وکړل. دا اوتې بوتې به نورې نه اورو. د دې له اورېدو څخه به آزاد شو. ډېرې تا ویلې ما ویلې به نه وي. موږ به وخت ولرو. هو، بلکل خپل وخت به ولرو. د خپل وخت مالکان به شو. لوبې به کوو، ورزش به کوو، منډې به وهو. د ژوند تازه هوا به حس کوو. تصور وکړئ ملګرو، دا ټول ملګري به سره راغونډ شي. دوی به راټول شي، یو بل ته به نږدې شي، بنډارونه به جوړ کړو. هر طرف ته به خوشحالي وي. سم لکه اختر داسې خنداګانې به خپرې شي. ټوله ورځ به چکرې وهو، ټوکې به کوو او خنداګانې به کوو. او تر ټولو مهمه خبره بیا دا ده چې موږ به په ژوندیو شیبو کې ژوند وکړو. دا اوس خو موږ زړونه په پرده کې بند کړي دي. یوازې مو سترګې د ټلیفون سکرین ته خښې کړي دي. آیا د ژوند خوند په یو اپلیکیشن کې دی؟ نه، هیڅکله نه. ژوند د ټلیفون نه بهر، له ټلیفون نه لرې دی. د خندا غږ، د ملګري لاس نیول رښتینی ژوند دی. دا رښتینی ژوند دی. د کورنۍ سره وخت تیرول د ژوند ښکلا ده. تاسو وګورئ د مایکروسافټ مالک بیل ګیټس هغه څه وایي، تر ټولو لویه سرمایه وخت ده. هغه وخت چې موږ د انټرنیټ په بې ګټو شیانو ضایع کوو د ژوند تر ټولو لویه خزانه له منځه وړي. البرټ دا هم یو غیر مسلم دی، هغه هم دا خبره کړې ده. وایي زه ویرېږم له هغې ورځې چې ټکنالوژي د انسان اړیکې له منځه یوسي. نړۍ به د احمقانو نړۍ شي. نن وګورئ که نه دوستانو، انټرنیټ ډېر خلک سره نښلولي دي، دې کې شک نشته، خو د زړه اړیکې یې پرې کړي دي. راځئ لږ فکر وکړو. موږ څومره وخت د پردې شاته ضایع کړی دی. لږ په دې کې فکر وکړئ، سوچ وکړئ. څومره وخت مو د ژوند د خوندونو څخه خالي کړی دی. د سویس یو څېړنیز راپور ښیي هغه کسان چې د ورځې یوازې 1 ساعت انټرنیټ کاروي د ژوند په خوښۍ کې د هغه خلکو په پرتله 2 چنده زیاته خوښي لري چې ټوله ورځ آنلاین وي. یعنې هغه خلک چې آنلاین دي ټوله ورځ هغه په ژوند کې خوښي نه لري. هغه به همیشه تشویشي، همیشه غمجن او همیشه مصروفه وي په بې معنا او فضول او بې فایدې شیونو کې. آیا تاسو پوهیږئ چې د نړۍ ځینې لوی خلک، ځینې کامیابه خلک ولې بریالي شول؟ د دې اصلي وجه دا ده چې هغوی خپل وخت ضایع کړی نه ده، ځکه هغوی خپل ذهن په مجازي نړیو کې بند کړی نه ده. د انټرنیټ په قطع کېدو له مجازي نړۍ څخه وځو او حقیقي نړۍ ته داخلیږو. په کلي کې د یوې ونې لاندې کېناستل، د ملګرو سره لوبې او خنداګانې کول، د لمر وړانګې، د باران څاڅکي،
د سهار تازه هوا حس کول د هغه شیان دي چې انټرنیټ یې هیڅکله نشي راکولی. هو، انټرنیټ ګټې هم لري، خو که د هغه بندیز ته اړ شو، ژوند به بیا هم نه درېږي. ژوند به بیا هم ښکلی وي، ځکه د ژوند رښتینی خوند یوازې انټرنیټ پورې نه ده تړلی. وخت او ځواني یوازې یو ځل راځي قدرمنو، که یې له لاسه ورکړو بیا به هیڅکله هم رانشي. دا هغه خیالي دنیا ده چې تاسې ما وروستلی. خدای دې نه کړي چې انټرنیټ په مکمل ډول باندې بند شي، ځکه ډیر زیات تاوانونه به وکړو. خو که بیا هم بند شو، نو ژوند کې به دغسې کیسې روانې وي. همدا نن راځئ چې فیصله وکړو. دا زما هغه اخرنۍ او وروستۍ خبره ده. لطفاً له ځان نه د انټرنیټ غلامان مه جوړوئ. په خپل ژوند واکمن اوسئ. حقیقي نړۍ ته راووځئ. په خندا ژوند وکئ. په خوښۍ ژوند وکئ. په ازادۍ ژوند وکئ. ځکه ژوند ښکلی دی. ژوند ښکلی دی. زندگی زیباست.